کو تاسو ته خپل مقصد یا د خپل ادارې مقصد په واضح الفاظو کې معلوم نه وي نو دا یو خبره یاد ساتئ چې د سکسسفل لایف یا د سکسسفل انسټیټیوشن دپاره بیسټ سټریټیجي هرګز نشئ جوړولی. د خدای دپاره پښتنو سانونو پیژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي. بسم الله الرحمن الرحیم. کو تاسو ته خپل مقصد یا د خپل ادارې مقصد په واضح الفاظو کې معلوم نه وي نو دا یو خبره یاد ساتئ چې د سکسسفل لایف یا د سکسسفل انسټیټیوشن دپاره بیسټ سټریټیجي هرګز نشئ جوړولی. کم خلک چې تاسو سره بزنس کوي نو ډیر داسې اسباب وي چې د هغې تاسو سره بالکل اړوسو تعلق نه وي تر دې حده پورې چې د بعضې امپلایز هم اعتماد جوړیږي او د بعضې امپلایز زړه ماتیږي. مسله دا نه ده چې خلک اعتماد کولو دپاره تیار نه دي بلکې مسله دا ده چې د خلکو اعتماد ګټلو دپاره موږ له صحیح طریقه او چل نه راځي او هغه چل او طریقه دا ده کله هم چې تاسو یو څیز جوړوئ یا یو اداره جوړوئ نو خپل مقصد او ویژن په واضح الفاظو کې بیانوئ او که چېرې تاسو داسې نه کوئ نو بیا به خلک ستاسو پراډکټس او سروسز د فیچر بینیفټس او د کوالټي په بنیاد باندې تلي نه چې د مقصد او د ویژن په بنیاد باندې. او همدغه وجه ده چې اکثر خلک د خپل بزنس او یا د ادارې د ډیولپ کولو دپاره د مینیپولیشن یعنې د چالبازۍ او دوکو داکو نه کار اخلي او دا ګورئ یو ډیره ګرانه سودا ده. په ساده الفاظو کې موږ دا داسې بیانولی شو چې کله تاسو خپل پراډکټس یا سروسز د مقصد په بنیاد باندې پیش کوئ نو خلک به د هغې نه متاثره کیږي او کله چې تاسو هغه د مقصد په بنیاد نه پیش کوئ بلکې د خصوصیاتو د معیار او د بینیفټس په بنیاد سره پیش کوئ نو کو هغه په هغې کې موجود وي نو خلک به ته انسپایر کیږي او کو نه وي نو خلک به هغه څیزونه بالکل نه اخلي. یا کو په مارکیټ کې د هغې نه ښه خصوصیات والا څیزونه موجود وي نو بیا به خلک هغه اخلي او ستاسو نه به سروسز او پراډکټس هرګز نه اخلي ځکه چې ستاسو مقصد او د هغې مقصد به خپلو کې میچ کیږي نه. سایمن سینک په دې خپل کتاب کې د ساوث ویسټ ایرلاین مثال ورکوي چې ساوث ویسټ ایرلاین نه ډېر بهترین ایرلاین دی او نه د دې ټیکټونه ډېر ارزان دي بلکې دا لاسکې چې د امریکې نه بارې فلایټ هم نشته دی. خو دا یوه خبره ده په هغې کې د سفر کولو نه وروستو د هغې کلاینټس او کسټمر بالکل د هغې وفادار شي. ولې؟ ځکه چې د هغې کوم مقصد دی هغه د خپل عمل نه ثابتوي او هغې کسټمر ته د کسټمر په نظر نه ګوري او امپلایز ته د امپلایز په نظر نه ګوري بلکې هغې ورته په داسې نظر ګوري څنګه چې یو پلار خپل بچو ته په کوم نظر ګوري یعنې د هغې په خوشحالۍ او د هغې په غم کې برابر شریک وي. نو همدغه وجه ده چې د هغې کلاینټس کسټمر او امپلایز همیشه موټیویټډ وي او په ګرانه بیه باندې هم د هغوی ټیکټونه اخلي او د نور ایرلاینز په نسبت باندې په دې کې سفر کولو باندې فخر کوي. خو دا ټولې خبرې هله ممکنه وي کله چې یو انسان یا ادارې ته خپل مقصد په واضحه توګه باندې معلوم وي او بیا د هغه عمل او د هغه کمیونیکیشن بالکل د خپل مقصد مطابق وي نو الا د کسټمر د کلاینټس او د امپلایز په دغه اداره او په دغه لیډر باندې باقاعده اعتماد جوړیږي او د دې دواړو ریلیشنشپ یو ډېر لانګ ټرم ریلیشنشپ وي او بیا به دغه اداره او دغه لیډر د مثال په توګه باندې خلک پیش کوي او لانګ ټرم کامیابي به هم د دوی په نصیب باندې وي. ستاسو د کتلو یو جهان مننه.